د سټور جوړول نه مخکې باید تاسو ځان سره یو ښه پراپر سټریټجی جوړه کړئ. سټریټجی څنګه جوړه کړئ؟ داسې جوړه کړئ چې حد اقل 10 ورځې تاسو مکمل په ریسرچ او په ټولو کارونو باندې لګوئ. زه تاسو ته دا سټپ په سټپ بریک ډاون کوم، تاسو ته وایم چې کم کارونه په څونه وخت کې تاسو باید وکړئ. اول د ټولو کارونو مخکې چې کله تاسو ډراپ شپینګ بزنس ماډل شروع کوئ، د دې خاطر به تاسو سټور جوړوئ. د سټور جوړول نه مخکې باید تاسو ځان سره یو خپل ذهن کې ډیزاین او سټرکچر جوړ کړئ. هغه ډیزاین باید جنوین اوسي. تاسو چې خپل ځان خاطر کوم ډیزاین په ذهن کې ونیو، بعد دا غینه لاړ شئ په ګوګل باندې سرچ وکړئ د ډراپ شپینګ کوم سټور چې دي، کوم ویب سټ چې دي، ټول انالایز کړئ. وی ګورئ چې هغه د کوم سي ډیزاین جوړ کړی دي، کوم یو چې ټاپ دي، کوم یو چې ښه پروفټ جوړي، د هغه د ډیزاین وکړئ چې څه کارونه کړی دي. د هغه نه نقل اخیستل شي، کاپی اخیستل شي، فکر ور باندې کول شي. البته سیم ټو سیم بینه جوړوي، کلون بینه جوړوي، بالکل هماغه ایگزیکټ بنه جوړوي، ځکه چې هیڅ وخت صحیح نه ده. د بل چا ویب سټ با صرف داغه سټرکچر تاسو کاپی کوي، وی ګورئ. کله چې تاسو دا ولیدو، داغه نه بعد لاړ شئ ځان د خاطر پروډکټ ریسرچ شروع کړئ. پروډکټ ریسرچ تاسو څنګه کولای شئ؟ پروډکټ ریسرچ د خاطر تاسو مختلف ځایونه استفاده کولای شئ. اول تاسو کولای شئ چې ټیک ټاک فرند پروډکټس وګورئ، هغه طریقې باندې تاسو پروډکټ پیدا کولای شئ. هغه طریقې باندې پیدا نه کو امازون بیسټ بایر باندې کتل شئ، هغه باندې پیدا کولای شئ. هغه کوم که پیدا نه کو او هغه تاسو ته خوندر نه کی، بل طریقه او بیسټ طریقه هم ده. ګوګل ټرند کې تاسو کولای شئ چې ځان د خاطر بیسټ پروډکټس پیدا کړئ. په دې طریقې باندې د دریو طریقو کې یو طریقه باید تاسو ته کار درکړي او هغه نه پروډکټ چې کله پیدا کو، پروډکټ معلوم شو، ځان د خاطر سټور نوم انتخاب. کله چې تاسو سټور نوم انتخاب کو، سټور نوم واضح شو، هغه نه خپل برانډ هم به جوړول شي. انده کې دا غي د خاطر یو لوګو هم جوړه کړئ. لوګو اسانه ده، سخت نه ده. لاړ شئ کینوا ته، کینوا کې لوګو جوړه کړئ. که کینوا کې نه پوهیږئ، کمنټس پرې دی، زه به تاسو ته خاطر کینوا باندې ویډیو جوړه کوم. کینوا کې څنګه تاسو کولای شئ چې لوګو جوړه کړئ. سټپ په سټپ یو برانډ لوګو طریقه به زه درو کوم چې کوم څه تاسو خپل ځان له خاطر لوګو جوړول شي. کله چې لوګو برابر شله، لاړ شئ ځان له خاطر ډومین نوم سرچ کړئ. ګو ډیډي باندې سرچ کوئ او کو هوسټینګر باندې سرچ کوئ، چې په هر ځای باندې سرچ کوئ. تاسو کولای شئ سرچ کړئ، یو ځان د خاطر ډومین پیدا کړئ. کله چې تاسو ډومین پیدا کو، خو ډومین واخلئ، تاسو برانډ سره میچینګ وکړي. هر څه چې تاسو د ویب سټ نومي، تاسو د ډومین نوم هم هغه څه وسی، بالکل دواړه یو بل سره میچینګ وکړي. دا چې وشو، دینه بعد تاسو کولای شئ چې لاړ شئ خپل سټور باندې کار شروع کړئ. دا ټول کارونه نیسی 30 ورځې او په 30 ورځو کې تاسو سټور مکمل کیږي، پروډکټ هم پکې لګي، هر څه پکې لګيږي او دا غینه بعد تاسو کولای شئ چې اډ وچلوئ